رسول فرمایي دا هم ډېره لویه ګناه ده چې سړی د یتیم مال خوري. یتیم د رښتیا او یتیمان خاص کر زموږ په دفترانو کې د یتیمانو سره ډېر ظلم کېږي او دا ورسې دغه سینټرانو لره ورسې کشني کشني هلکان یې مزدوران کړي د دې سره چې بیا کم کم کارونه کېږي. یتیم به یې نه وي بس وایي ته یتیم یې راسه تا لګوم در بل چا 2000 روپۍ زیاتې در کوم دی به هلته لږ نشه په رنګ باندې څه سره برابر یې. صحیح شولو؟ دا جو پښتو خبرې شروع کړم سبا به بل ملا راولي په کرایه به ترېنوئ چې ته ورته وایې هغه رقم بیا درته غاپي چې ته ورته وایې. اوس دا خبرې مو شروع کوه یاره ملا نوی ملا وایي پیدا سوی دی خورا غټې غټې خبرې کوي خورا غټې غټې خبرې کوي. و ته کوه ته لواطت کوه ته زنا کوه ته بدکارۍ کوه ته د یتیمانو د یتیموالي څخه غلطه پیدا اخله ته د غریبانو د غربته څخه غلطه پیدا اخله تا ته به څوک غږ نه کوي. ولې ته روپۍ لرې ته روپۍ لرې زه الله لرم بس ما اوس دا خبره سره خلاصه ده. ته بې غیرت نه یې زه غیرت لرم ته بې ضمیر نه یې زه ضمیر لرم بس دغه زما او ستا دغه فرق دی. صحیح سلو ورشئ مارکېټونو را ورسئ وروره کشني کشني بچیان دي څوک د 8 کالو دي څوک د 9 کالو څوک د 10 کالو څوک د 11 کالو بس دا بیا 2000 روپۍ زیاتې ورکوي د ځان دپاره یې استعمالوي د ځان دپاره په ظاهر یې نه مړ کړی یتیم دی زړه مې پر وسوځل سو را مې وستی په دا خپل سینټر کې مې ولګوئ را مې وستی په خپل سینټر کې مې ولګوئ ښه چې را دې وستی په خپل سینټر کې دې ولګوئ بیا چې ته کومې بدکارۍ کوې کومې بېلارۍ کوې خاص کر دا مشران کشران خو بیا هغې کې حق نه لري ها که نه نو بیا ویډیو یې جوړه کړې ده که نه نو بیا دې د بازاره سې پسې اخلي د کاروباره سې پسې اخلي او نورې خبرې در باندې تړي ده خدای بېچاره دی بس هغه وژاړي چې خدایه څه فساد. خلک کونډه نه ده کونډه اوس کونډه څونه لوی حیثیت څونه لوی وقار الله ورکړی دی و کونډې ته. زموږ خلک په خیرات کې هم د کونډې سره غلطه اراده لري خیرات یې راخستی دي په ظاهره چې دا زه درته وایم په ټوله مخه تاوځئ خیرات یې راخستی دي وړه یې راخستی دي غوړې یې راخستی دي او راشن ماشین یې د کور راخستی دي مقصد یې بل دی بل ټیک شولو مقصد یې بل دی. دا کې د دې اراده ده چې دا کونډې سره څه لاره ماره جوړه کړو ترتیب مرتیب نه جوړېږي. موږ هېڅ هم نه درته وایو کوم درته وویل بیا خو ما درته وویل بیا بل پیدا کوئ په 3000 روپۍ به بیا ډېر دروغ درته ووایي او دا د معاشرې خبرې دي کوي خلک یې کوي ولې نه کوي. د کونډې څه حال دی د یتیم څه حال دی او یتیم ته به خبر یې د یتیم په حال خبر یې. د الله رسول فرمایي ترغیب و ترهیب مولوي صاحب حدیث نقل کړی چې کله پرې دسترخوان باندې شي یتیم ناست پر ډوډۍ باندې شیطان نه راځي د دسترخوان ولې نه راځي شیطان خو ډېر غټ ظالم دی نو کافر دی وایي په دې نه ورځمه دغه دسترخوان دا پیاله دا کاسه د شوروا یا د سالن دا د یتیم پکې فکر دی چې د دا ځای څه به زه ګوله کوم نو شیطان وایي که هغه ګوله ما وکړه الله بس ما زما دواړې راخطا کړي الله به ما در په دره کې شیطان د یتیم د حق څخه دونه بیریږي شیطان. موږ هغه په دفتر کې یو سړی دی ګوره دفتر سې پولیس کې راواخله اف سي کې راواخله سکرټریټ میکټریټ له ورسه ډېر یا په سکول و کالج و دا کې ماسټر چې دی هغه یا دغه رقم اف سي والا پولیس والا شهید سي مړ سي نو بس بیا دا یتیمان ښه په خبر دی چې یاره دا زما د یار زوی دی کشنی بچی یې پاته سولو بس نو خالي ورته ګوره دا کونډه به هر په عیده کې ده بس ورځي نن دا دسخط وکړه نن دا وکړه نن دا وکړه نن دا وکړه یو کال خالي د خاوین څه پنشن منشن جوړېدی یا څه روپۍ جوړېدی دا جایز روپۍ د خاوین نه دي دا به ځان ذلیله کوې ځان به و افسرانو ته پیښیې و افسرانو لره به ورځې که افسرانو اپر درته وکړي انکار به نه کوې که نه ستا پیل چې دی هغه ډوبېږي بیا به 1 کال که 2 کال که 3 کاله تېرېدل. دا هغه ظالمه طبقه ده چې الله رب العزت تباه کړي یو ذلیله کړي یو خوار کړي ولې څه حال مې دی څونه ډېر په ماجد کې څه حال دی د لمنځو په ماجد کې څه حال دی د لمنځو اشراق دی کوي اوابین دی کوي صلات تسبیح دی کوي او تهجد دی کوي 5 وخت لمونځ اذان نه دي سو جمعات له دی راځي لیکن دا شاده دفتر پښتنه وکړه په دفتر کې هغه سړی بیا دی شخص ته وکړه په دفتر کې هغه دی چې هغه کونډه ولا یا د یو شهید لور ولا یا زوی ولا خبرې کې دوه ته متوجه دي. ټیک سره
نو شیطان غریب هم پر دې بیریږي چې او دیني خانه به مې خرابه شي که ما د یتیم مال وخواړئ د یتیم حق وخواړئ او زموږ په معاشره کې دا بیخي ډېر کېږي چې نه پیدا کړي د رنګ د خوا څه برابر وي بیا دی ورته وایي ته یتیم یې زړه مې د باندې وزوځل شو ستا د اسکول خرچه به هم زه برداشتومه راځه خالص زموږ سینټر له راځه بس سید ټیک شو